پشان کی دا امام بخاری لکم اشعار حافظ هم محدث و شاپ قبر ی انوار حافظ هم محدث و شاپ قبر ی انوار پشان کې د امام بخاری لیکم اشعار حافظ هم محدث و شاپ قبر انوار حضرت محمد ابن اسماعیل د دنا موا صفت تقوادار لقب ابو عبدالله هجریش پکم 200 د شوال و دیار لسما پورز د جمعې باندې د منځ نه پس پیداو کمزور یې بدنو نډیر لړو او نچیتو خوراک به ډیر کم د عراق د بخاراو پورا یو لاک حدیث ورته صحیح یادو پشمار حافظ هم محدث شپ قبر انوار پشان کی دا امام بخاری لکم اشعار حافظ هم محدث شاپ قبر ی انوار حافظ هم محدث شاپ قبر ی انوار یو لاک حدیث یاد کړی وو امام بخاری سند کې د هغه یو زره نه وغلطي 2 لاک غیر حدیث او کتاب داسې دی لیکلی الله ورته ورکړی وو اخلاق پیغمبري ډیر پوی وو د نبی علی السلام په احادیثو نن څومره بخاری شریف درنن عمل لري وریږي رحمتونه یې د عرش نه په مزار حافظ هم محدث شپ قبر انوار پشان کی دا امام بخاری لکم اشعار حافظ هم محدث شپ قبر ی انوار حافظ هم محدث شپ قبر ی انوار یادیږي ابو العلم ډیر پریود خدای کرم د 2 کلونو سدیار لسورزه کم مخلوق سره احسان بای کو سخاوتی وو هفته کې د قران ختم کو د محترم وزره هم 215 او یا حدیث امام بخاری لیکلی دی په خپل قلم د داسې هستی قبر به ضرور وي خوشبودار حافظ هم محدث شپ قبر انوار پشان کی دا امام بخاری لکم اشعار حافظ هم محدث شاپ قبر ی انوار حافظ هم محدث شاپ قبر ی انوار اسحاق تابعی وایی که د حسن بصری په وخت کې د موجود وي و به پوهه ته محتاج په دې ټوله دنیا کې ستا پشان بشر نشتا امام تدا ویلی و مسلم ابن حجاج یو ورځ شلو بیمار طبيب راوستو ملګرو هغه چې وکتلو شو حیران په علاج خړل سکل د نشتا دی رګونه تار پتار حافظ هم محدث شپ قبر انوار پشان کی دا امام بخاری لکم اشعار حافظ هم محدث شاپ قبر ی انوار حافظ هم محدث شاپ قبر ی انوار طبيب ورته ویل دا ستا د څنګه بیماری جواب کې ورته ویل امام بخاری ما کړي گزاره د پقجور او بادام سلويخ کاله کې ما نه د خړلې ترکاری هغه طبيب ویل د ایرانی راهب پشانه ما چرته د هغوی هم کړي نه و ډاکټري په حمد و ثنا پای عاشقان د کردګار حافظ هم محدث شپ قبر انوار پشان کی دا امام بخاری لکم اشعار حافظ هم محدث شاپ قبر ی انوار حافظ هم محدث شاپ قبر ی انوار خرطنګ نوم دی یو کله سمرقند سره نږدې دی روزه په هغه کې د هیڅ مغوړ دلیل په دغه وخت سلورو حافظان ټوله دنیا کې چې پروت د دوی سینه کې وو کلام د رب جلیل یو نوم دغه سلورو کې امام بخاری ابو عبدالله محمد ابن اسماعیل فرمان د تابعی د محمد ابن بشار حافظ هم محدث شپ قبر انوار پشان کی دا امام بخاری لکم اشعار حافظ هم محدث شاپ قبر ی انوار حافظ هم محدث شاپ
شپ قبر انوار کتاب د بخاری 14 کال کی پورا کړو لیکل با احادیث شریفی ریاض الجنت کې خوشبو سره لامبل به د هر حدیث نمخ کې بیا 2 رکعات نفل به کول په جماعت کې قلم بچلې دو په مدینه منوره کې ادب سره بناستو په دربار د رسالت کې په مخ به راتلې د خوشالۍ یوخ کې قطار حافظ هم محدث شپ قبر انوار پشان کې دا امام بخاری لیکم اشعار حافظ هم محدث شپ قبر انوار حافظ هم محدث شپ قبر انوار په علم پسیزی یو ورځ د کور نشو روان کیشته ته او خطلو د دریاب کوي سفر سلويخ درهم ځان سره تړلی ورومال کې یو غلی خوا کې ناستو چې په شلو یې نظر आवाज غلو کړو مان چا پیسې دی پټی کړي پورا سلويخ درهم دی لټوم به هر بشر امام صاحب هغه پیسې او بو تکړی گزار حافظ هم محدث شپ قبر انوار پشان کې دا امام بخاری لیکم اشعار حافظ هم محدث شپ قبر انوار حافظ هم محدث شپ قبر انوار دا غل رستو پوښتنه کړي صاحب حال دی وایا ما تا سره پورا سلويخ درهم ولیدلی هغه رومیال د سکړو ما خو هر ځای لټ پلټ کړو امام ویل هغه ما دی او بو ته غرزولی دنیا باندې چې نوم نشي بدنام د عالمانو صفاز له او دماغ الله ورکړي و ډیر خولي دنیا کې د قران حدیث نن جوړ دی بهار حافظ هم محدث شپ قبر انوار پشان کې دا امام بخاری لیکم اشعار حافظ هم محدث شپ قبر انوار حافظ هم محدث شپ قبر انوار یو ورځ یو لری کلی ته د تلو کړي پروګرام حدیث یو سړی ته یاد د پاک نبی ګلفام تپوسې چانه وکړو هغه وی زنګل ته ورشه سرن لای اس بوتل دې راضی بادام خام د لاړ سړی ته ګوري جولای اس تدنی ولی دوکا باندې اس ګیر کړو خپشلو امام جولای کی هیڅ نو اس کړلو گرفتار حافظ هم محدث شپ قبر انوار پشان کې دا امام بخاری لیکم اشعار حافظ هم محدث شپ قبر انوار حافظ هم محدث شپ قبر انوار د اس مالک و زوانا د کوم زین راغله امام و تا سره د یو حدیث د پیغمبر هغه ورته ویل صحیح حدیث یاد کړي ما ده امام ورته ویل چې تا ته ما وکړو نظر تا اثر دوکا وکړه جولای کې د هیڅ نو حدیث کې دوکا اونکړي د پاک نبی سرور نه اورم یې لتانا زم واپس پخپل لارو حافظ هم محدث شپ قبر انوار پشان کې دا امام بخاری لیکم اشعار حافظ هم محدث شپ قبر انوار حافظ هم محدث شپ قبر انوار یو غټه فتنه دوی سره په ژوند کې وراغلی خالد د یو بادشاہ نومو د بلخ په علاقه کې امام ته ویل لګ وخت وباسه ما د پاره بچو ته بزما خای سبق بند کمره کې امام ورته ویل چې دا توهین دی د حدیثو دې زه تبرازی یم تابعدار هر لحظه کې هیڅ کله کول نشم حاضری ستا په دربار حافظ هم محدث شپ قبر انوار پشان کې دا امام بخاری لیکم اشعار حافظ هم محدث شپ
قبر یہ انوار حافظ هم محدث شپ قبر یہ انوار بادشاہ ورته ویل خامخا وخت برا کوي بل څوک به ناراضي نه بوي دا چاته معلومه امام صاحب سوچ وکړو چې بادشاہ غټه فتنه ده دی وایي چې نور خلق شي حدیثونه محروم انکار ورته وکړلو چې دا کولای نشم خالد غوسه کې وایي بدنامیږي زما نوم امام ته وایي دې کلي نه اوزه په تلوار حافظ هم محدث شپ قبر انوار پشان کی دا امام بخاری لکم اشعار حافظ هم محدث شپ قبر یہ انوار حافظ هم محدث شپ قبر یہ انوار هجرت کړي بخارا نه روانيږي په سفر د دغه علاقې نه سمرقند ته ووړېدلو یو کلی راځي لاره کې خرتنګ د هغې نومو جونګړی دلته جوړ کړه په دې کې اوسېدلو چا وی چې سمرقند ته راځه چا وی مه راځه شروع اختلاف شلو دې ښار ته په راتللو لاسونه یې اوچت کړل رب ته جاړي په زار زار حافظ هم محدث شپ قبر انوار شان کی دا امام بخاری لکم اشعار حافظ هم محدث شپ قبر یہ انوار حافظ هم محدث شپ قبر یہ انوار ستالو یزمکه تنگ شو په ماغلی سبحانه مخلوق د سمرقند نه دی زما پتلو خوشاله د دغه قوم خپل منځ کې نن راغلی اختلاف دی په دې جهان کې نور تنگ شومه مرګ راوله ماله ختلې په اسمان باندې و میاشت د عید الفطر 250 هجري ولاړې لیدې تاله ختله به قبر نه خوشبوی د نو بهار حافظ هم محدث شپ قبر انوار شان کی دا امام بخاری لکم اشعار حافظ هم محدث شپ قبر یہ انوار حافظ هم محدث شپ قبر یہ انوار خو چا چې عالمانو پورې کړي مسخري دي الله دې رسوا کړي په مخلوق کې د جهان خالد بادشاہ مجرم شو گورنر خر باندې سور کړو جلوس لارو کوسو کې شو په د پس روانو غرور او تکبر یې هغه تاج د سر نه لر کړو تور مخ باندې ذلیل او شرمېدلو په میدان وخلې د تړلې ګرځولو په بازار حافظ هم محدث شپ قبر شان کی دا امام بخاری لکم اشعار حافظ هم محدث شپ قبر یہ انوار حافظ هم محدث شپ قبر یہ انوار اصح الكتب بعد کتاب الله تحت عدیم السماء د نور نه قبر ډک شه د امام عزت مآب د دې اسمان د لاندې د قرآن کریم نه پس صحیح د پزور زیر د بخاری شریف کتاب د خدای فضل و کرم د رب لحمد او ثنا ده چې اولیکل اشعار پر نسوال شاعر ګلاب نو ګلاب ته دی رب عفو وکړي ډیر د ګناهګار حافظ هم محدث شپ قبر انوار پشان کې د امام بخاری لیکم اشعار حافظ هم محدث شپ قبر انوار حافظ هم محدث شپ قبر انوار دا گلهای عقیدت پشان کې د امام بخاری رحمه الله تعالی علیه وړاندې شو په आवाज د پیر عباس خاکی قادری الگوهری ریکارډینګ القادری سټوډیو هری چند روډ دیر پلازا ډکی ضلع 400 د سټوډیو انجینیر دی جناب پیر عباس خاکی قادری الگوهری د رابطې نمبر یاد ساتئ 0314 9278 122 بخاری لکم اشعار حافظ هم محدث شپ قبر یہ انوار حافظ هم محدث شپ قبر یہ انوار